په هیواد کې د پرمختګ او په ځان بسیاینې ژوندی سمبول نیله باغ. پروژې پیل څه وخت شوی و او دا د نقشه برداري او د نقشې د تطبیق د چا لخوا شوی؟ په 106 جدي ځمکه کې خپله زموږ افغان انجینرانو دا کارونه شروع کړي. تطبیق خپله چینایان عمومي قرارداد چې د چین هیواد سره شوی دی 10,000 اپارتمانونه د زلزلې د مقاومت لپاره هم څه په نظر کې نیولي؟ خپلو هیواد د معدنونو تولید شوي دي، دلته موږ استفاده کوو. د یو ښارګوټي لپاره ډېر ضروري چې پارک ولري، تفریح لپاره ځای ولري. د بخونکي او لایزال خدای پر سپېڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ. په دې ځانګړې خپرونه کې مو زه امین الحق امیني هرکلی کوم. که څه هم واوره ورېدلې، هوا ډېره سړه ده، خو بیا هم موږ غوښتل چې په دې ځانګړې او د هیواد د پرمختګ په خپرونه کې له تاسو سره واوسېږو. دا د کابل په 8مه ناحیه کې د نیله باغ ساحه ده، چیرته چې د هیواد تر ټولو لویه پروژه تطبیقیږي. دا پروژه د کورونو او ښار جوړولو د وزارت په همکارۍ د چین هیواد لخوا جوړیږي، چې د هیواد په سطحه تر ټولو ستره د ښار جوړولو پروژه ده. دا چې دا پروژه کومې ځانګړنې لري او کوم نړیوال معیارونه په نظر کې پکې نیول شوي دي، دا او دې ته ورته موضوعات کوښښ کوو په دې خپرونه کې درته راونغاړو. نو تر پایه له موږ سره اوسئ. پروژې محترم انجینر صاحب له موږ سره ولاړ دی. له دوی سره به د دې پروژې په مختلفو اړخونو باندې خبرې کوو. انجینر صاحب ستړي مه شئ. سلام چې تاسو ښه یاستئ، ساتم خدای په خیر راغلی. خوشحاله اوسئ، مننه، الله مو آباد لره. انجینر صاحب که په عمومي شکل باندې د دې پروژې په اړه باندې معلومات راکړي راته. دا پروژه چې دی د چین هیواد د بلایواز کومکونو له خوا نه جوړیږي او 50 بلاکونه دي، 1400 اپارتمانونه په 106 جدي ځمکه کې. د دې پروژې پیل څه وخت شوی و او دا د نقشه برداري او د نقشې د تطبیق د چا لخوا شوی؟ پیل خو عین د جمهوریت تیر حکومت په وخت کې شوی و او طرح او ډیزاین یې ټول زموږ او تاسو خپله د افغاني انجینرانو د خوا نه په هغه بین المللي او سټانډرد کوډونو او مشخصاتو باندې طرح او ډیزاین شوی دی. یعنې خپله زموږ افغان انجینرانو دا کارونه شروع کړي دي؟ بلې، طرح او ډیزاین یې زموږ د افغان انجینرانو د خوا نه شوی دی او تطبیق خپله چینایان کوي. چینایان تطبیقي او دلته نظارت هم د چین هیواد وګړو لخوا کیږي؟ نظارت نه، دوی صرف په تطبیق کې دي او مدیریت بخش کې موږ ورسره همکاري کوو. که راته ووایاست دلته په دې 56 بلاګونو کې څومره کورونه ځای په ځای شوي، څومره کورونه لري؟ دا 1400 اپارتمانونه لري. 56 بلاکونو کې 1400 اپارتمانونه. څو فازه لري داسې؟ دا خو اصلا عمومي قرارداد چې د چین هیواد سره شوی دی 10,000 اپارتمانونه. دا اولنی فاز دی امتحاني 1400. کېدای شي دا نور باقي مانده چې څه پاتې کېږي په نورو ولایتونو کې وشي. تر اوسه تصمیم داسې پرې نیول شوی نه دی. له دې سره شنه سیمه هم په نظر کې نیول شوې ده؟ بلې موږ ټول شنه ساحه هم لرو او تقریبا کله چې دا پروژه له خیر سره تکمیل شي په لانډسکیپینګ کې تقریبا د سرسبزي او د دې شیانو لپاره موږ 10,000 نیاله په نظر کې نیولی دی. بلې 10,000 نیاله چې کولی شي د دې سیمې او د دې ښارګوټي لپاره د هوا تصفیې لپاره ښه بسنه وکړي. مؤثر تمامیږي او دا پروژې ته به یو ځانګړې ښکلا ورکړي. که راته ووایي چې انجینر صاحب دلته څومره کاري نیرو په کار باندې دلته مصروفه وه؟ اوس خو تاسو ګورئ چې د ژمي موسم د کارونه ولاړ دي، نو کله چې په پسرلي کې کار شروع کېږي دلته تقریبا د 500 نه تر 600 افغاني کارګران او یو 50 کسه کېدای شي چینایي کارګران هم کار باندې مصروفي. خپل افغان انجینران دلته څومره په کار مصروف دي؟ افغان انجینران خو فعلا موږ چې د وزارت شهرسازي د خوا نه 4 کسان یو
او رئیس صاحب هم چې دی هغه همیشه په معاینت کې په مقام کې. دا د نقشې د تطبیق لپاره دی او که د نظارت لپاره دی؟ دا موږ د مدیریت بخش کې ورسره همکاري کوو. صرف مدیریت بخش کې. صرف د مدیریت برخه ده. بله بله. انجینر صاحب ورځو داخل ګورو. مهرباني. د دې بلاک په 5م منزل کې ولاړ یو. انجینر صاحب دا بلاکونه څو منزله دي؟ 15 منزله. 15 منزله لري خو تاکاو سره شپږ کېږي، خو د تاکاو نه دونه صحیح زیات استفاده نه کېږي ځکه چې د آبراساني او د کانالیزاسیون پایپونه دي هلته لاندې. تاکاو سره شپږ منزله کېږي. 15 منزله دي. 15 منزله. او په هر منزل کې څو واحده دي؟ په هر منزل کې 15 واحده، 2 دانې 2 اتاقه، 2 دانې 3 اتاقه، یو دانه 4 اتاقه. دې بلاکونو کې چې کوم خام مواد استفاده شوي دا خپله د خپل هیواد دي او که نه؟ اکثریت زموږ او تاسو د خپل هیواد نه دي، چې کوم یو بیا زموږ او تاسو هیواد کې نه بیا نور ځایونه راوړو، لکه سیخ شو، سیمټ شو. سیخ او سمټ دا شیان ټول زموږ او تاسو ریک جغل او کرش دا شیان ټول زموږ او تاسو د خپل هیواد نه دي. دلته د کانکریټ د معیار کتلو لپاره تاسې کوم پروسس درلوده؟ بله کله چې موږ کانکریټیزي کوو د مشخص لابراتوار د هغې مشخص کس راځي او د کانکریټ نمونه اخلي، بیا هغه موږ په 7 ورځو 8 ورځو کې هغه ټسټ کوو، د هغې هغه مقاومت، فشاري مقاومت هغه په لابراتوار کې کېږي او موږ سره موجود دی. یعنې په لابراتوار کې هغه ټول معاینات چې دی هغه لپاره معیار لپاره بغیر د کانکریټ نه هر رقم مواد چې موږ دلته په ساحه کې کاروو که ضرورت وي، بعضې مواد چې ساحوي ټسټونه لري، بعضې مواد لابراتوار ته لیږو، لابراتوار د ټسټ نه وروسته چې رزلټ راغی بیا موږ په ساختمان کې کار کوو. ډېر ښه ډېر ښه. دلته د مرکز ګرمۍ لپاره ځکه کابل ډېر سوړ دی که نه، ډېر یخ دی، څه په نظر کې نیول شوي دي؟ بله که تاسو ته په تصویر کې معلومیږي دغه کولکتور دی چې د مرکز ګرمي دپاره دی چې په هر اتاقونو کې دغه پایپونه تقسیم شوي دي. د زلزلې د مقاومت لپاره هم څه په نظر کې نیولي؟ ما خو مخکې هم تاسو ته ویلي چې کوم طرح او ډیزاین چې شوی دی په معیاري او بینالمللي کوډونو او سټنډردونو باندې شوی دی. طرح او ډیزاین هم په هماغه کوډونو او سټنډردونو باندې شوی دی. د زلزلې د افغانستان د زلزلې د تاریخچې له مخې دا تعمیرونه ډیزاین شوي دي. انجینر صاحب ورپسې اتاقونه به وګورو. مهرباني دا یو اتاق دی چې زما ډېر خپله خوښېږي، ښه ویو لري، ښه نما لري، ښه منظره لري، هغه خوا څلورو ښه معلومېږي. دا یو اتاق دا یو اتاق دی. دغه د مرکز ګرمي پایپونه دي، صرف رادیاتور یې نصب شوی نه دی تر اوسه پورې. یعنې دا ساختمان یا دا بلاک یوازې جوړ شوی دی که نور هم جوړ شوي دي؟ نور بلاکونه هم تاسو ګورئ، کېدای شي په تصویر کې تاسو اخیستی یي مخکې، نور ټول بلاکونو استراکچر، خشکاري، پلستر ټول مکمل شوي دي، صرف د ډیکوریشن کارونه یې پاتې دي. صرف ډیکوریشن او داخله ماده کول. بله دلته که موږ وګورو کاشي بیرون کار شوې ده، دا کاشي خپله د افغانستان ده؟ کاشي خو زه فکر کوم چې د زموږ او تاسو د ګاونډي هېواد د ایران نه راځي، اکثرت کاشي د ایران نه راځي، د هغې نه موږ استفاده کوو، څه چې مروج په بازار کې، او کوشش هم کړی دی چې د هغې نه ښه کاشي نه په خپل پروژې دپاره مې انتخاب کړی. خپل افغانستان کاشي نه لري؟ په دې برخه کې زه معلومات نه لرم، کېدای شي ولري، کېدای شي ویې لري. کېدای شي په هرات کې همداسې مې اورېدلي چې په هرات کې کېږي که کوم بل ولایت کې کېږي، خو زه خپله شخصا معلومات نه لرم. تشنابونه د دې حمامونه څنګه دي همدلته په داخل؟ تاسو ته معرفي کوم، دغه څنګ کې زموږ یو تشناب دی. راځي دغه زموږ یو تشناب دی، دا غټ تشناب دی. تاسو کامرامان کولی شي دا یو تصویر واخلئ. کامرامان تاسې راشئ د تصویر واخلئ. دا غټ تشناب ده. په هر واحد کې که به دو اتاقه وي، که درې اتاقه وي، که څلور اتاقه، 2 دانې تشناب لرو. 2 دانې تشنابونه په معیار برابر. ډېر ښه ډېر ښه. ګورئ درنو لیدونکو، تاسې ګورئ په دې دیوالونو کې کاشیګانې کار شوي، ښه منظم کار شوی دی، هغه معیار چې نړیوال ستندرد دی دلته مراعات شوی دی. بله، موږ کوشش کوو
چې هماغه بین المللي معیارونو له مخې د دوی کار مدیریت کوو او دا پروژه مخته ځي. ډېر ښه ډېر ښه انجینر صاحب الله مو خوشحاله لره. دا څنګه ګورئ تاسو کړکېګانې موږ تیار لګولي دي او پی وي سي دي، ډبل ګلاس ده، د آلودګي د صوت او د خاورې نه جلوګیري کوي. دا ډېر تاسې د پی وي سي اشدارو یادونه وکړله، دروازې مو خپله د افغانستان لرګی دی، نه هغه هم پی وي سي دی او که نه د بل څه نه د لرګي دي. په ډیزاین کې خو موږ او تاسو هم دروازې لرو، خو اکثره دروازې د ترکیې نه راځي، د چینایي دروازې فکر کوم چې ما ترکی دروازه وي. یعنې خپل افغانستان لرګي نه دلته نشو کولی استفاده وکړو؟ ولې نشو کولی استفاده کولی شو، خو طرح او ډیزاین هم داسې شوی دی چې دغه دروازې نه باید استفاده وشي. یو څه خو خپله د افغانستان لرګي هم قیمته دی د لښته. زموږ او تاسو لرګي خو جواني مارکیټ کې ګرانترین لرګی د افغانستان دی. درنو لیدونکو تاسې تصاویر ګورئ، بیا موږ له تاسې سره یو. انجینر صاحب دا هم بل اتاق دی. دا هم بل اتاق دی. تاسو چې کېدای شي په تصویر کې ووینئ، زموږ د اتاق فرش چې دی پارکېټ دی په ټولو اتاقونو کې، ډېر منظم شکل د ډېر ګرد و خاک نه هم جلوګیري کوي او فرش هم منظم پکې هوارېږي. درنو لیدونکو دا هم یو بل اتاق دی چې نسبتاً غټ دی. غټ دی او موږ او تاسو کولی شو، زموږ او تاسو په عامه اصطلاح باندې کولی شو چې دا بیټک یا مهمانخانې په شکل ترې نه استفاده وکړو. یعنې دا د مهمانخانې لپاره مناسب دی. او مناسب غټ اتاق دی او دلته یې دروازه ده، دا خو تعمیر نه بیخي جدا دی. موږ افغانانو بدون د مهمانخانې نه کېږي. او زموږ او تاسو فرهنګ دی، جز د فرهنګ دی میلمستیا او میلمه پالنه. بالکل بالکل. دلته که وکتل شي د دې ځای کاشیګانې هم راوړل شوي دي او فکر کوم ساختمان د کار خلاص شوی نه دی، لږ ذره ګډوډي تقریبا کارونه یو څه بشپړ شوي دي د دې واحده. دغسې پارکېټ کار کوو او د رادیاتورونه د مرکز ګرمي و د برق سیستم لږ پاتې دی. انجینر صاحب تاسې د برق یادونه وکړله، زمونږ د کابل ښاریان ډېر د برق له ستونزې سره لاس او ګرېوان دي. دلته څنګه تاسې څه په نظر کې نیولي د برق لپاره؟ دا خو موږ د دولتي برق نه د عمومي شهري شبکې نه استفاده کوو. د شهري شبکې نه؟ بله بله. او خپله څه ترتیب نه دی نیول شوی د ښارګوټي لپاره؟ نه، برق دپاره کوم ترتیب نه دی نیول شوی چې سولري شي یا هغه شهري شبکې نه موږ هم استفاده کوو. چون دا پروژه ټوله د دولت مربوط ده، نو په دې خاطر باندې دولتي برق دولتي نه و. او د برېښنا شرکت په وینا باندې چې په راتلونکي 2 کالو کې به د کابل ښار سره د 10 ولایتونو نور 4 ساعته شي. نو موږ هم همداسې اورېدلي دي. بیا نو کاملا د دې ځای د ستونزه حلېږي انشاءالله انشاءالله. دا چې تاسو ګورئ دا آشپزخانه دی. آشپزخانه دی، څنګ کې یو بل تشناب هم لرو. تشناب دلته آشپزخانه ده. دلته هم څه په نظر کې نیولي دي؟ دلته یو داسې کابورد موږ ورته وایي په انجینري اصطلاح باندې، د لوښو دپاره داسې انوارۍ جوړېږي او پاس دلته بله انوارۍ جوړېږي د هغه دپاره. بعضې شیان چې په آشپزخانه کې ضروري هلته ایښودل کېږي، لکه کاسې او کاشوغ. همدغه شی و. ښه. او یو د ظرفشوی دلته په نظر کې نیولی او دا تاسو ګورئ د پایشوی او دا نور سیستمونه. د مرکز ګرمۍ سهولتونه هم دلته په نظر کې نیولي؟ مرکز ګرمي په آشپزخانه کې نشته، خو په کوټو کې شته دی. په کوټو کې شته او په تشنابونو کې څه؟ تشنابونو کې ګریزل لرو. ګریزل لرو تشنابونو کې. راځو دغسې پورته به ورخېږو. راځئ. تقوا هم ګورئ. انجینر صاحب د زینو په اړه که راته ووایاست، دا تیږه خپله دا هم د خارج نه راځي که نه؟ نه، دا تیږه تاسو ګورئ زموږ تاسو د خپل هېواد هغه د محصول دی د میدان وردګ تیږه دی.
د خپل هیواد تولید دی. بله زموږ او تاسو د خپلو هېواد د معدنونو نه تولید شوي دي، دلته موږ استفاده کوو ترېنه. همې خدای زموږ هیواد خو بیا په معدنونو باندې غني معدنونو کې خو نوم لري، ډېر زیات معدنونه لرو. خدای موږ او تاسو ته توفیق ورکړي چې د هغه معدنونو نه صحیح استفاده وکړو، صحیح استخراج شي او صحیح ډول باندې پروسس شي، نو بیا ستونزه ټوله حل ده. انشاءالله چې حل دی. موږ اړتیا بیا نه لرو چې د بل هیواد نه یو څه راوارد کړو. نه بل هېواد اړتیا لري چې موږ دلته راشي افغانستان کې کار وکړي او معدن بخش کې، او زموږ او تاسو ځوانان نور انشاءالله چې د مهاجرت او د خطرناک سفرونو نه خلاص شي انشاءالله. انشاءالله خدای دې وکړي چې نور موږ چاته احتیاج نه شو. هر څه همدلته یو خدای ده چې زموږ د هیوادوالو لپاره د کار زمینه برابروي، او بل دا چې خپله هر څه د خپل هیواد نو ټول ستونزې او مشکلات حل شي. دا ډېره ښه خبره ده. ډېر یوه ښایسته منظره له دې ځای ښکاري، د دې ښارګوټي. او دلته چې بام ته جګ شي دا ټول بلاکونه هم درته واضح ښکاري، ټوله ساحه درته واضح ښکاري، ټوله ساحه تقریبا. او شاته همالته خو دې خو بعض ځایونو کې بلاکونه مخې ته راځي نو شاته ځای لیدی نه شو، خو تقریبا ډېر ښه د دغه بام نه کولی شو ډېر ځایونه ووینو د دې ډېر ځایونه. انجینر صاحب دلته د مکتب او د کلینیک سوپر سټورونو په باره کې تاسې څه طرحه لرئ که نه لرئ؟ بله زموږ دا شهرک چې دی طرح او ډیزاین چې شوی دی هر شی په نظر کې نیول شوی دی. پارک هم په نظر کې نیولی، مکتب، مرکز فرهنګي، د جنکیانو مکتب، د هلکانو مکتب او سوپر مارکیټونه، تجارتي ساحه، وی آی پي بلاکونه چې هغه طرح او ډیزاین خلاص شوی دی، خو کیدای شي په راتلونکي کې امارت اسلامي پرې تصمیم ونیسي او تطبیق یې کړي. یعنې تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دلته؟ نه دغه سپینه ساحه چې تاسو ګورئ دا موټر چې ولاړ دي دلته، خو سړک زموږ دي، دې خواته هم تجارتي مرکزونه دي، جومات هم لرو، او اخواته هم تجارتي مرکزونه، د هلکانو مکتب، جنکیانو مکتب، پاور سټیشن، دا شیونه دي چې دا بیا وروسته کارو. پارکونه څنګه دلته د یو ښارګوټي لپاره ډېر ضروري چې پارک ولري، تفریح لپاره ځای ولري، ځکه زموږ مشران دي، ځوانان دي، راځي تفریح لپاره پارک ډېر اړین دي. نو پارک لپاره څه شته ده؟ دوه پارک لرو، یو د نارینه‌و پارک دی، یو د ښځینه‌و پارک دی، بیل هغه معیارونه چې نړیوال ستندردونه د ورزش لپاره یي په پارکونو کې په نظر کې نیولي دي، ټول هغه څه چې لازم دي شته. انشاءالله. ډېره مننه انجینر صاحب، الله مو آباد لره، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. تاسو نه مننه. درنو لیدونکو، تاسې د انجینر صاحب خبرې واورېدلې. په دې ښارګوټي کې هر هغه څه چې اړتیا شته د یو ښارګوټي لپاره او په نړیوالو معیارونو باندې برابري، هغه هر څه دلته ځای پر ځای شوي دي په نقشه کې، او دلته عملاً د انجینر صاحبانو لخوا نه منظمیږي او دلته پې عملاً کار روان دی. درنو لیدونکو، په دې هیله چې زموږ دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي، له بلې هغې چې زه امین الحق امیني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شه.